الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. مؤمنانو، د اسلامي نظام 15 شرایط موږ تاسې په مخکې درسونو کې ذکر کړي وو. د امنیت او د قانونیت او عدالت په برخه کې مو څه ناڅه بحث ولاره. نن به د مشاورت او د مشورې په اهمیت باندې خبرې کوو. په اسلامي نظام کې د اسلامي نظام د چلونکو لپاره مشوره اخیستل او مشوره کول او له رعایت سره د چلند ترتیب او ضرورت په دې آیت مبارک کې ښودل شوی ده. الله عز وجل د سورة آل عمران 149 آیت مبارک په ارشاداتو کې موږ ته فرمایي او په خطاب کې مخاطب حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. او اصل مقصد موږ ویو. الله خپل حبیب ته فرمایي فبما رحمة من الله، نو په کامل و شامل رحمت له طرفه د الله لنت لهم، نرم سوی و مشفق سوی ته خپلو امتیانو خپل رعایت. ولو كنت فظا غلیظ القلب، که ته سخت خویه وای، جاپی و سخت مزاجه وای، غلیظ القلب او سخت زړی وای، زړه دې سخت وای، لانفضوا من حولک، خامخا به تیتو پاشان سوي وو او متفرق سوي به وو. دا راټول سوی امت دې تا او راټول سوی رعایت دې تا په تا باندې دا به له ګرد چارپیره دې تا څخه تښتېدلي وو. نو خو د الله رحمت ته در باندې چې د معجزې په طور باندې ای د ما حبیبه تا ته د الله له لوري څخه دغه نعمت د رفق و د شفقت و د ترحم و د مهربانۍ درکړ سوی ده. او دا امت ته د دې الهام او درس ورکوي چې تاسې د رحمت و د شفقت جوهر په ځان کې پیدا کړئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل امر کوي فاعف عنهم، نو بخشش عفو کوه دوی ته. د تا په رابطه که دوی کومه طبیعه او ګناه او جرم لري د هغه عامه معافي ورته وکړه. واستغفر لهم، او مغفرت وغواړه دوی ته په تقاضا د هغه وفور د شفقت سره. که دوی د الله په نزد باندې کومه ګناه او جرمانه لري، جرم لري، خطایي او غلطي لري، په هغو کې الله ورته معافي وغواړه، مغفرت وغواړه. وشاورهم فی الامر، او دریم الله عز وجل فرمایي چې مشوره کول دوی سره په هر امر د مشورې کې له خبیرو متدینو او تجربه کارو انسانانو سره په خپلو شعبو کې مشوره کوه. کتابونه لیکي چې ولات د اسلامي نظام او متولین د اسلامي نظام به دوی د خپلو رعایاو له هغو تجربه کارو اهلو وړو کسانو سره په خپلو شعبو کې مشورې کوي. د شریعت په مسائلو کې به له علماو متبحرو علماو سره مشوره کوي. د اقتصاد په مسائلو کې به د اقتصاد له ماهرانو سره مشوره کوي. او د حرب په مسائلو کې به له مجاهدینو او له نظامی ماهرانو سره مشوره کوي. او د سیاست په امورو کې به له سیاسي ماهرانو سره مشوره کوي. او علما فرمایي په روایاتو کې راغلي چې چا هم مشوره وکړه هغه به په خپل کړو وړو کې
نادم و پښیمانه نشي. او که مشوره ونه سوه نو په خپل نفس باندې، په خپل عقل باندې، په خپل تدبیر باندې غرور پیدا سو، دوکه پیدا سوه. دا له هغه اسبابو د هلاکت څخه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 شیان انسان هلاکوي، د انسان مهلکات دي. شح مطاع، یو زورور حرس، وهوى متبع، او زورور خواهشات، واعجاب المرء برأيه، یا واعجاب المرء بنفسه. د یو کس مغروره کېدل او ځان بسیا بلل په خپل نفس باندې او په خپل رایه باندې، چې نه عالم ته ضرورت بولي، نه اقتصاددان ته ضرورت مني، نه نورو ماهرینو ته په خپلو شعبو کې ضرورت محسوسوي. دا انسانان هلاکیږي. او علامه ابن عطیه رحمه الله په خپل تفسیر محرر وجیز کې د همدغه آیت مبارک په تفسیر کې فرمایي چې که کوم ولی الامر په خپله دایره د کار کې مشوره له خپلو رعایاو سره، له خپلو خلقو سره، له خپلو مادونانو سره نه کوي، او واجب العزل ده، او ولا خلاف فيه، په هغې کې خلاف هم نسته. بناء مشوره ډیر اهم شی ده او د اسلامي نظام له اهمو شرایطو څخه ده. په دې کې ډېرې ګټې دي. تألف د زړونو پیدا کیږي، جذب د زړونو پیدا کیږي، تمایل د زړونو د انسانانو پیدا کیږي له خپلو ولاتو سره. او الله عز وجل فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله. کله داسې بیا اقدام وکړو او عزم دې وکړو د یوه کار د سرته رسولو، بیا مه په مشورو باندې اعتماد کوه، مه په لښکرو پلتنو باندې اعتماد کوه، مه په وسایلو اسبابو باندې اعتماد کوه. تکیه او بروسه او اعتماد یوازې په الله باندې کوه. ان الله يحب المتوکلین. بشک الله عز وجل توکل کوونکي او الله ته د کارونو سپارونکي خوښوي. الله د هغه په عبودیت باندې فخر کوي. الله دې موږ د الله د دین تابع او مطاع کړي. اقول قولي هذا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.